بسم الله الرحمن الرحیم. زه صفی الله زمان یم. نن ورځ په دې لیکچر کې به موږ تاسو ته په خپل منی پروژیکټ باندې به کار کوو چې په تیرو لیکچرونو کې موږ تاسو ته یو نیوار جوړ کړی و چې دغه نیوار موږ تاسو ته جوړ کړی و چې یو د ویب سایټ نوم ورکې شو شوی وه، بل دغه لینکس چې د نورو پیجونو سره لینک جوړول دي، او بل دغه دوه بټنز موږ دلته تاسو ته پلیس کړي وو چې څنګه لاګین ان ساین اپ کولی شو خپل ویب سایټ کې. بل موږ سره دلته تاسو ته موږ هیرو سیکشن ډیزاین کړی وه چې هیرو سیکشن کې موږ سره لیفت سایډ کې دغه د ویب سایټ ډیټیلز دلته موجود دي، او په رایټ سیکشن کې دلته تاسو ته یو ایمیج موږ پلیس کړی وه. ورپسې په تیر لیکچر کې موږ بل اور کورسز باندې کار کړي وو چې دغه خپل کورسز څنګه موږ شو کولی شو په خپل ویب سایټ کې، او هر یو کورس لپاره د هغې ټایټل، د هغې ډیټیل او لاندې یو بټن موږ پلیس کړی وه چې د دې کورس لا مور ډیټیلز موږ ته پکې وښودل شي. خو دغه ویب سایټ چې تاسو پوهیږئ څنګه چې دا سټیټیک ویب سایټ دی، دې کې موږ آن د سپاټ تغیرات نشو راوړلی ځکه دا په سټیټیک سایټ باندې کار کوي، او دې کې چې دی شاته د دې شاته یو ډیټابیس نه دی پروت، نو ځکه دا به په همدغه حالت کې په خپلو ګوتو باندې جوړو، دا د ټیبل نه ډیټا نه ریټریو کوي. صحیح ده. ورپسې نن راځو په نن ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته په کنټکټ از سیکشن باندې کار کوو چې دی کې موږ سره به یو میپ وي، دلته به پروت وي، میپ به ښودل کېږي دلته چې خپل کرنټ لوکیشن به پکې ښیو. بل دلته موږ سره به یو فورم وي چې یو څوک کولی شي موږ سره کنټکټ وکړي، لکه نیم به خپل لیکي، ایمیل به خپل لیکي، سبجیکټ چې کوم موضوع باندې دا غږیږي موږ سره، او د هغې میسج به دلته وي، او د دې بټن په واسطه به د هغې میسج به موږ ته رارسي. نو نن ورځ په دغه کنټکټ از سیکشن باندې کار کوو، او راځو خپل تیر ورځ ویب پیج ته چې کوم یو ډیزاین مونږ کړی وه. نو ګورې ما لا تر اوسه د دې دغه بارډرس هم نه دي ریموف کړي، دا د تیر ورځ کار دی، د تیر لیکچر کار دی چې مونږ دا کړی وه. نو په څنګه کولی شو خپل کورسز په خپل ویب سایټ باندې شو کړو مونږ. نو دا د تیر ورځ درس، او راځو نن خپل په نننۍ ورځ باندې پریکټیکل کار تر سره کوو. خارالو خپل وی اس کوډ ته چې پریکټیکل کار دلته تر سره کړو. نو راځو خپل پریکټیکل سٹارټ کوو د خیره، په خپل ویب سایټ باندې به عملي کوو. راځو ډیر وخت نه نیسو، موږ تاسو ته الټ شفټ ای په واسطه یو کامنټ کولو شارټکټ درښودلی وه چې دلته به زه لیکم چې کانټکټ از سیکشن، دا مې ولیکه، سټارټ به ورسره لیکم. صحیح ده. دا مې ولیکه، راځم دلته یو بل کامنټ هم لیکم. صحیح ده. ورته لیکم چې جسټ اینډ لیکم چې دلته به دا سیکشن اینډ کیږي. صحیح ده. نور پسې څه ډیټیل نه لیکو. زه راځم دلته یو ټیبل سټارټ کوم. زموږ ټول کار په ټیبل سره دی دلته، ځکه چې مینجمنټ د دې په واسطه موږ کولی شو په دغې کې. نو بارډر ورته ورکوم، زه به هغه تیر ورځ درس نه هم بیا بارډر په اخره کې ریموف کوم، 1px ورکوم ورته. ښه، له دې څخه مخکې زه باید دلته یو بي آر ټیګ ولګوم، ځکه چې زه غواړم هغه سیکشن لږ فاصله پیدا کړي د دې سیکشن څخه. صحیح ده. تر څو موږ ته لا ښه وښودل شي. ښه، دا خو شو. ورپسې موږ سره د دې لپاره ویډ ورکوم. ویډ باید د دې څومره اوسي، 100% باید اوسي، ځکه چې دا وکولی شي موږ سره ټول پیج ونیسي. صحیح ده. بل موږ سره د دې باید هایټ هم معلوم اوسي. هایټ مې ورته ورکړه، هایټ باید د دې موږ سره 50px باید اوسي. صحیح ده. یعنې 50px، او سیل سپیسینګ هم باید زه د دې څخه لرې کړم. صحیح ده. سیل سپیسینګ زه باید 0 کړم د دې. صحیح ده. رالم دلته یو ټي آر ورته علم، باید ما سره یو رو او یو ټي ډي سټارټ شي دغه ته. ښه، څنګه چې دغه ټي آر او ټي ډي ما سټارټ کړه، دلته زه باید دې ته ور اساین کړم. ښه، دا ټي ډي چې مې واخیسته، زه دلته یو بل سنټر ټیګ علم، سنټر کې باید راته وښودل شي. بل ورسره یو فونټ هم سټارټ کوم، لکه تیر پسې چې څنګه موږ تاسو ته کړې وه. بل ته د دې فیس ورته ساین کوم. فیس کې ورته وایم چې هماغه کوم یو فونټ موږ کارولی دی، سینس په نوم باندې، اوپن سینس په نوم باندې ده، هماغه موږ کارو. صحیح ده. SANS. صحیح ده. سینس په نوم باندې. سوري، دا مې راواخیستل. ته اوس یو H1 ټیګ سټارټ کوم، ورته وایم چې کانټکټ از. صحیح ده. کانټکټ از مې ورته ولیکه. صحیح ده. دا خو مې سټارټ کړ ورته. نو په دغه ټي ډي کې باید ما سره دا کانټکټ از وښودل شي. راځئ دا په ویب پیج کې تاسو ته ښیو. صحیح ده.
ګورې BR ټیګ مې ځکه ورکړه تر څو د دې څخه لږ فاصله واخلي صحیح ده. زه وروسته دا بارډرس ریموو کوم ترېنه صحیح ده. راځم دې نه وروسته ما سره چې دی زه باید دلته په VS کوډ کې دغلته کوم یو TD چې ما اخیستی ده په همدغه کې زه باید یو دانه ټیبل سټارټ کړم. ښه ټیبل مې دلته سټارټ کړه. زه راځم دلته دې ټیبل ته څه اټریبیوټس ورته معرفي کوم. ورته وایم چې د دې ویډ باید ما سره څومره اوسي. ویډ باید د دې زه 80% باید ورکړم ځکه چې 80% باید واخلي تر څو ما سره په هماغه اندازه سره وښودل شي څنګه زما ویب سایټ اندازه صحیح ده. سنټر ته یې کومه صحیح ده او بل ورته بارډر ورکوم. بارډر باید زه حتمي ورکړم چې 1px په اندازه باندې دی. ښه دا خو شو. زه یو TR علمه دې TR ته زه الاینمنټ ورکوم. ورته وایم چې دا ما ته سنټر ته وښودل شي. ښه TR چې مې واخیسته TR نه وروسته زه باید یو TD هم واخلم چې دلته باید ما سره وښودل شي صحیح ده. TD ته زه ویډ ورکوم صحیح ده ځکه چې دغه ویډ په دې بنا باندې ورکوم چې کوم یو TR ما اخیستی دا باید په دوه برخو ویشل شي صحیح ده. په دوه برخو ځکه ویشل شي چې دواړه هغه کوم یو میپ او کوم یو فارم چې زه ډیزاین کوم نو اوله کې چې دغه فارم دی دا باید په 50% وښودل شي او وروسته چې کوم فارم مونږ ډیزاین کوو هغه هم باید 50% ځای ځان ته واخلي صحیح ده. زه دا سیف کوم. راځم تاسو ته زه اوس د میپ د ایډ کولو طریقه تاسو ته ښیم. میپ باید موږ څنګه ایډ کړو په خپل ویب سایټ کې. راځو زه خپل براوزر خلاصوم. دلته زه لیکم چې ګوګل میپ لیکم صحیح ده. سوري ګوګل میپ دا ګوګل میپ راغی دا مې انټر کړ راغلی دا ګوګل میپ صحیح ده. دا زه راغلی ما راځم زه خپل یو لوکیشن ورته سرچ کوم. زه خپل زه خراسان پوهنتون نیم ورته ورکوم چې د دې لوکیشن راته راواله. ګورئ دا لوکیشن راواخیستی ده. دا د خراسان پوهنتون لوکیشن ده. نو د خوشبختانه زه د همدغې پوهنتون څخه فارغ یم نو غواړم چې د دې لوکیشن په خپل ویب سایټ باندې وښویم صحیح ده. نو راځو کله چې تاسو ته کوم یو لوکیشن انتخاب کړئ تاسې نو را به شئ دلته چې کوم یو سایټ کې دا فورم تاسو درکول کېږي دې باندې به شیر باندې به کلیک کړئ صحیح ده. شیر هم چې کلیک کړل دغه وړوکی باکس تاسو خلاصېږي امبیډډ میپ دا به راخلاص کړئ صحیح ده. دلته ګورئ لیکل شوی دی کاپي HTML صحیح ده. دا HTML به کاپي کړئ درنه او را به شئ په خپل VS کوډ ته. خپل VS کوډ ته چې راغلی په همدغه TD کې به دا کنټرول V کوئ صحیح ده. دې لپاره ما ویډ او هایډ اندازه اخیستې ده. دغه ویډ چې دی که دا باید موږ سره څومره واوسي دا باید 950 واوسي صحیح ده. او کوم یو چې دا هایډ دی دا باید ما سره څومره واوسي دا باید ما سره 400 واوسي. نو دغه اندازه ما ورته رااخیستې ده او راځم دا په خپل ویب سایټ کې ګورم صحیح ده چک کوم. نو ګورئ ما سره خو فورم راغی. لاندې زه راځم د دې لاندې یو څو BR لګوم BR ټیګ ورته لګوم دغلته ورته وایم چې دا ماته لږ ښه وښودل شي تر څو هغه لاندې برخه زه هم وګورم صحیح ده. نو رالم خپل ویب سایټ ته ګورئ دا لاندې ځای ما سره شو کېږي. ښه دا خو دی چې څنګه موږ میپ راوړل صحیح ده. اوس دا چې څومره ښه ښکاري ورسره وروسته زه دلته چې فارم ډیزاین کوم ورته دغه فارم ټیګ واچوم او خپل دغه فارم ډیزاین کوم دا به لږ دېخوا شي تر څو صحیح وښودل شي ماته. ښه دا خو شوه. په همدغه رو کې زه راځم یو بل TD رالمه سوري ما TR راواخیسته زه رالم TD صحیح ده. TD مې راواخیسته. دې لپاره هم زه ویډ ورکوم. ویډ ورته وایم چې دا به څومره سره مساوي کېږي. موږ تاسو ته مخکې ویلی وم بیا د ویلو ضرورت نشته صحیح ده. دلته یو فورم عالمه فورم کې زه ورته وایم چې کنټرول Z. ښه فورم کې زه یو ټیبل سټارټ کوم ورته ټیبل کې سټارټ اخلم ورته او ورته وایم چې فقط زه دلته بارډر ورته اساین کوم صحیح ده. 1px دا ورکوم صحیح ده. وروسته ته هر یو بارډر ترې لرې کوم صحیح ده. دلته دې دننه یو TR رالمه چې همدغسې یو رو راته راکړل شي بیا ورته TD رالمه صحیح ده. TD کې ورته وایم چې ماته یو لیبل راکړه. لیبل مې راواخیسته. دلته مې وویل چې نیم د فارم سره م کار نه دی صحیح ده. فرام سره نیم مې ورته راواخیسته صحیح ده. زه اوس راځم دلته اینډ کې ورته یو BR لګوم ځکه چې نو نه غواړم چې دغه انپوټ ټایپ ټکس باکس او دا لیبل په یو لاین کې وښودل شي. بره دې ورته لیبل وښودل شي او لاندې ټکس باکس راشي. نو انپوټ ټایپ زه ورته معرفي کوم ورته وایم چې ټکس ټایپ باید واوسي او دا ټکس ټایپ نیم او ID سره زما کار نشته صحیح ده. زه ورته پلیس هولډر لیکم. پلیس هولډر ورته وایم چې انټر
your name صحیح ده enter your name مې ورته ولیکم او یو بل زه هم ورته اساین کوم چې سایز ورته وایم چې سایز باید د دې څومره وسی ما سره باید 50 وسی صحیح ده سایز مې ورته 50 ورکړه رالم دلته اوس ورپسې زه بل یو ټي آر رالم بل رو سټارټ کوم بیا یو ټي ډي رالم او ټي ډي کې ورته وایم چې موږ ته یو لیبل بیا هم راکړه صحیح ده لیبل مې واخیسته بیا مې فور سره کار نشته ورته وایم چې ایمیل نیم مې ورکړه اوس ایمیل ورکوم ایمیل باید ورکړه شي ځکه څوک موږ سره کانټیکټ کوي د هغې ایمیل باید موږ ته راشي نو ډي آر ټیګ لګوم ورته وایم چې انپوټ ماته سټارټ کړه صحیح ده انپوټ ټیګ باید د دې شی اوسي ایمیل اوسي او دا باید سایز ما سره څومره ولري سایز باید ما سره 50 ولري او پلیس هولډر باید زه ورته اساین کړم صحیح ده انټر ایمیل ایمیل انټر صحیح ده دا هم وشو زه راځم بل ټي آر سټارټ کوم ټي آر کې ورته وایم ټي ټي ډي هم ماته راکړه صحیح ده ګورئ ما سره په خپل ویب سایټ کې چې دی کوم یو مخکې موږ جوړ کړی دی ګورئ نیم دی ایمیل دی سبجیکټ دی او میسج دی صحیح ده نیم ایمیل هو شو سبجیکټ او میسج پاتې دی موږ سره زه راځم نیم ایمیل وشو او دلته ورته لیکم چې لیبل راته راکړه لیبل کې راته ولیکه سبجیکټ سبجیکټ یعنی څه موضوع باندې زموږ بحث یا ایمیل کېږي صحیح ده ډي آر ټیګ لګوم ورته وایم چې انپوټ ټایپ ماته راکړه انپوټ ټایپ باید شی اوسي ټیکسټ باید اوسي صحیح ده دې لپاره موږ څه خاص دغه نه لرو خو صحیح ده سایز ورته ورکوم چې 50 صحیح ده پلیس هولډر ورته اساین کوم ورته وایم چې انټر your subject یعنی خپل د موضوع هغه سرعنوان موږ ته معرفي کوي صحیح ده بل ټي آر عالم ورته وایم چې دې کې هم راته یو ټي ډي راکړه او ورته وایم چې لیبل هم باید والم یو دانه او دلته ورته ولیکم چې میسج مې ورته ولیکه دا مې لیک سپیس او کالنس مې ورکړه دلته هم بي آر لګوم ورته صحیح ده دلته ورته انپوټ ټایپ نه لیکم دلته ورته ټیکسټ ایریا ورکوم صحیح ده ټیکسټ ایریا باید ما سره راغی صحیح ده دا آی ډي او نیم نه تېرېږم دې کې ورته څه نه لیکم دلته فقط دومره ورته وایم چې سایز باید د دې څومره وسي سایز ورته سایز از equal to 50 صحیح ده 50 مې واخیستل او دې کې بل دوه اټریبیوټس نور دي یو کالس دی چې کالن باید څومره ولري دا باید ما سره 50 کالنس ولري او روز باید څومره ولري روز باید د دې 5 وسي صحیح ده ښه نو چې دا موږ ورته اساین کا راځم اوس اینډ ته دلته یو بي آر ورته لګوم بي آر صحیح ده ښه دا خو شوه راځم اوس دلته چې کوم یو بل ان ټي آر علمه صحیح ده دې دننه ټي ډي هم ورته علم صحیح ده دلته یو بټن زه ورته جوړوم بټن کې ورته وایم چې ټایپ د دې باید څه وسي د دې ټایپ باید سبمیټ وسي یعنی موږ ته ډیټا باید سبمیټ کړي او نیم ورته ورکوم چې سند یعنی ایمیل باید سند شي صحیح ده ښه دا خو م جوړ کړه راځو خپل فورم ته چې موږ څنګه ډیزاین کړی دی صحیح ده ښه زه به دغه میسیجز لرې کړم چې ما ته د یوټیوب لخوا راځي ښه ګورئ دا جوړ شو صحیح ده خو دا په دې لیفټ سایډ کې ښودل کېږي ایز ا ډیفالټ زه غواړم چې دا سنټر ته راشي صحیح ده زه راځم دا سنټر ته کوم کوم یو موږ ټي ډي چې اخیستی ده کولی شو د ټي ډي له لارې هم وکړو صحیح ده دغلته الاینمنټ ورته ورکړم ورته وایم چې سنټر که د دې لخوا ونه شو بیا نورې لارې هم موږ سره شته صحیح ده ګورئ دا موږ سره وشو راځم اول د همدې باډر ریموف کوم ترې نه صحیح ده همدغه باډر زه ریموف کوم ورته وایم چې 0 دا باید 0 شي نو ګورئ باډر ریموو شو څومره ښایسته ښودل کېږي ګورئ بي آر مې ځکه ورکړه چې اول لیبل راشي باید بیا انپوټ ټایپ راشي صحیح ده ښه دا ورسره دلته موږ ته میپ ښودل شوی راځم دا باډر هم لرې کوم ورپسې دغه بل باډر هم لرې کوم ګورئ کوم یو چې بره موږ سره دی دا لرې کوم صحیح ده دا 0 صحیح ده دا 0 ښه راځم ګورم چې دا لرې شوی که نه صحیح ده اوکې پیرنټ باډر موږ ریموو کړ دا چایلډ ټیبل پاتې دی parent table child table دلته موږ سره دغه څنګه ایرر ورکوي دا د کوم خوا نه راغلی ده دا موږ سره ټي آر و چې نه په غلطۍ سره موږ نه پاک شو صحیح ده ښه دا خو موږ لرې که صحیح ده دا چایلډ ټیبل چې کوم یو موږ سره دی دغه دا به هم زه 0 کوم صحیح ده زه به دا 0 کوم سیف به کوم ګورئ چې دا موږ سره ریموف کېږي صحیح ده
ګورئ دا څنګه چې ریموو شو ګورئ ښه ښکاري صحیح ده. موږ سره دلته یو بل کار پاتې دی چې موږ باید دې ته BG کلر ورکړو تر څو دا د دې نور سره لږ مختلف اوسي لږ فرق ولري. هر یو ویب سایټ چې تاسو وګورئ د کانټاکټ از سایټ لږ د نور نه ډیفرنٹ دي صحیح ده. زه راځم دلته چې موږ سره کوم یو ټیبل دی د BG کلر ورکوم صحیح ده. BG کلر ورته زه اساین کوم صحیح ده از ایکوال ټو DC صحیح ده. دا به سیف کوم رای به شي وګورو ګورئ دا یې د BG کلر شو صحیح ده. BG کلر موږ ورته اساین کړ. راځو دغه ټیبل هم د دې بارډر هم ریموو کړو تر څو د دې هم ښکلا وګورو صحیح ده. زه راځم دلته موږ سره چې کوم یو ټیبلز دي ګورئ فرست موږ سره دا ټیبل ده دې باید بارډر زه 0 کوم صحیح ده. دا یې پیرنټ ټیبل او دا یې چایلډ ټیبل چې د دې هم 0 کول پکار دي صحیح ده. دا هم باید 0 شي. سیو مې کړم. راځم ګورم چې دا موږ سره څنګه خوځېږي ګورئ هغه ویب سایټ په خپل ښکلا باندې زه ډېر ښه ښکاري صحیح ده. نو دا موږ سره کانټاکټ از سایټ چې موږ جوړ کړ تاسو ته کانټاکټ از سیکشن و چې دې کې موږ سره یو میپ و بل چې دلته یو فورم ډیزاین شوی تر څو څوک خپل میسج پکې ولیکي صحیح ده. نو دا زموږ د نن ورځ لیکچر چې تاسو ته موږ وړاندې کړ. تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته هم راشئ تر څو په هغه موږ ځان سره تاسو لایک ان سبسکرایب کړئ زموږ ویډیوګانې وګورئ او نور ملګرو ته یې ځان سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي. زموږ یوټیوب چینل حتمی او لازمي ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته زموږ هر یو ویډیو په خپل لومړي نوټیفیکیشن کې تاسو ته ورسیږي او زموږ ویډیوګانې خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو د نور ملګري هم تاسو څخه ورنه استفاده وکړي. ښه دا زموږ د فیسبوک پیج دی چې کولی شئ زموږ نوي اعلانات نوي پلیلیست چې موږ جوړو د هغې اعلانات دلته ورکړو او تاسو زموږ دغه فیسبوک پیج ځان سره فالو کړئ تر څو د هر یو اعلان د هر یو نوي پروجیکټ څخه تاسو خبر شئ. نو دا زموږ نن ورځ درس. تاسو کولی شئ په کومنټس کې موږ سره خپل نظریات خپل پیشنهادات انتقادات او خپل هغه پیشنهادات چې تاسو غواړئ چې موږ یې تاسو ته عملي کړو تاسو موږ سره شریک کړئ.